اشرف غني غل نه دی، غلطو ته به غلط وایو، که مور او پلار مو هم غلط کار وکړي ویې غندئ، منع یې کړئ. ملګرو راځئ غني پسې چې کوم تور لګېدلی دی آیا رښتیا ده او که دروغ ده. موږ دا قضیه هر اړخیزه څېړلې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې له اصلي موضوع په پوره توګه ځانونه خبر کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. له تیرو 2 اونیو راهیسې په رسنیو کې هغه راپورونه ډېر خپرېږي چې د مالیې وزارت د افغانستان بانک څخه 800 میلیون افغانۍ په پور اخیستې دي او په خپلو عوایدو کې حساب کړي دي. د مالیې وزارت تېره اونۍ ادعا وکړه چې سږکال یې 209 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تېر کال په پرتله 2 برابره زیات دي. د مالیې وزارت د تیر مالی کال په حساب کې د افغانستان بانک 800 میلیون افغانۍ پور پیسې هم په خپل حساب کې شمیرلې او له سلګونو شرکتونو څخه هم د 2 کلونو مالیه اخیستې ده. تیر راتلونکي 2 کلونو کې به دغه شرکتونه مالیه نه ورکوي، ځکه له دغه شرکتونو د 2 کلونو مالیې سر له اوسه اخیستل شوي دي. افغانستان نه د نړۍ اقتصادي هیواد دی او نه داسې زیرمې لري چې خپل عواید پرې لوړ کړي، بلکې ټول عواید یې مالیه، ګمرکونه او بهرنۍ مرستې دي. خو په دې پیسو کې هم میلیاردونه افغانۍ ورکیږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. له تیرو 5 کلونو راهیسې افغان حکومت له مخابراتي شبکو مالیه اخلي او په یو کال کې 14 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي چې یوازې 2 میلیارد افغانۍ د حکومت خزانې ته تللې وې او نورې پیسې د مالیې د پخواني وزیر اقلیل حکیمي له لوري چور شوي دي. داسې هیواد او حکومت چې ټوله اتکا یې پر بهرنیو خیراتونو وي، د دوی ډیرو پیسو ورکېدل پکې به رښتیا د خیراتي خبره ده. تر اوسه د مالیې وزارت په دې اړه چوپه خوله ده چې تر اوسه له مخابراتي شبکو څومره عواید راټول شوی او څه شوي دي. افغان حکومت هر کال د اداري فساد په برخه کې د نړۍ لومړی، دویم او دریم ځای خپلوي. په حکومتي ادارو کې یو لاسلیک بې پیسو نه کیږي. د لوړو څوکیو قیمتونه معلوم دي او د اشرف غني او عبدالله په مشرۍ حکومت تر ستوني په فساد کې غرق دی. دلته د اداري فساد په ضد وزارتونه، ریاستونه او ادارې جوړې شوي دي، خو اداري فساد ضد خلک په خپله په فساد کې ډوبېږي او د روڼتیا یې هیڅ څرک نه لګېږي. د اشرف غني پلویانو تر اوسه د سپین باز ښکاري او د په ټولو خیانتونو د پردې اچولو هڅه کوي. د فساد یوه قضیه روانه وي چې د بل د فساد خبره بیا رسنیزه شي. داسې ښکاري چې اشرف غني د واک او په افغانستان کې شپې پای ته رسېدلي دي او غواړي هغه خزانې هم لوټ کړي چې تر اوسه یې ورته لاسونه رسېدلي نه دي. له بده مرغه دلته داسې مرجع نشته چې خلک خپل غږ ورسوي. د حکومت عدلي قضایي بنسټونه خپله په اداري فساد کې ډوب دي، نو له دغه بنسټونه به څوک څه تمه ولري چې په اداري فساد کې ښکېل کسان دي د محاکمې میز ته راکش کړي او د افغان ملت د 1 روپۍ حساب دې ورسره وکړي. که اشرف غني په خپله غل نه وي نو ملت ته دې سپیناوی ورکړي او هغه کسان دې محاکمه کړي چې د نړیوالو ټولنې خیراتي او پور پیسې هم خپلو کورنیو ته لیږي او دلته نیمایي ملت په مړه خېټه ډوډۍ نشي پیدا کولی. د مالیې وزیر محمد همایون قیومي د اشرف غني نږدې ملګری او د په امر وزیر شوی دی. ګڼې کاسې لاندې نیمه کاسه ده او د ګډ حکومت ټول چارواکي غله دي. که دغه موضوع سیاسیون، مدني فعالان او رسنۍ همداسې غلي پرېږدي نو حکومت به نور هم زړور شي او خپلو خیانتونو ته به دوام ورکړي. ټولو ته پکار ده چې له حکومته د 1 روپۍ حساب وغواړي او خپل غږ دې پورته کړي. لاریونونه د اعتراض خیمې او له هر ډول مدني حرکت دې لاس نه اخلي. ملګرو دا پورته مطلب چې تاسو واورېده دا د ځینو د عبدالله له ګروپ اول څخه مو راخیستی و، هغه په اشرف غني نیوکې کړې وې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.